جناب مولوی صاحب یو خور پوښتنه کوي چې زما نکاح او کوژده سوې ده خو واده سوې نه یمه د خپل خاوند سره د تلیفون له لارې په تماس کې یمه خو خبره دې حالت ته رسېدلې ده چې کله مې خاوند په غوسه سي نو څو ځلې یې طلاقونه راکړي دي خو نه زما پلارګنۍ او نه هم د ده پلارګنۍ په دې باک کوي او خاوند مې وایي چې ما مسخرې کولې اوس ما ته څه پکار دي تا ته دا پکار دي چې بس نکاح دې ختمه ده په طلاق کې مسخرې نشته حدیث شریف دی نبی علیه السلام فرمایي ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد درې داسې شیان دي چې پاکې مسخره او قصد ټوله یو رقم دي کې په قصد کوې کې په مسخره کوې طلاق واقع کیږي اوس که چیرې خاوند و دې ښځې ته یو وارې ویلي چې طلاق یې خو چونکې دا ښځه د اوس پورې د خاوند سره نه ده یو ځای سوې نو دا طلاق سوله چې طلاق سول کې دوهم و دریم طلاق ورکړي وروسته بیا نو چونکې دا په اول طلاق باندې ولاړله دوهم او دریم طلاق نه واقع کیږي نو اوس نکاح ته ضرورت دی نکاح به تړي چې نکاح وتړل سوله بیرته روا کیږي چې نکاح نه وي تړل سوی نه روا کیږي او که چیرې داسې وي چې په یو ځای باندې درې طلاق ورکړي بیا خو نو طلاق هم ده او دروغو پرې چې بل خاوند یې نه یې کړی او هغه خاوند بیا یو ځای سوی نه ورسره او بیا هغه طلاق نه ورکړی اول خاوند ته نه روا کیږي په دې کې د پلار خبره منل تا ته جایز دي نه د پلارګنۍ خبره جایز ده نه د بل ده ځکه طلاق چې راغلی بیا ستا او د ده په مابینځ کې یو ځایوالی حرام دی یو ځای کېدل نشته که د شرم وي که د هر څه وجې شرم مرم په اسلام کې نشته نکاح به نه وي تړی که یو طلاق ورکړي نکاح به ورتړي ورسره او که درې طلاقه پر یوه ځای ورکړي